السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په خپل موبایل کې هر اپلیکیشن ته ځان ته کوډ ولګوئ. دوستانو که چیرې ستاسو موبایل کې لازمي ډیټا وي یا ستاسو موبایل کې تصویران پراته وي یا ستاسو موبایل کې ویډیوګانې وي یا ستاسو فیسبوک اکاونټ ته تاسو غواړئ چې کوډ ولګوئ یا مسنجر ته کوډ ولګوئ یا دوستانو تاسو په واتساپ کې لازمي میسجان وي که تاسو غواړئ چې هغه د بل څوک نه وګوري او که تاسو غواړئ چې هغه ته کوډ ولګوئ نو دغه به تاسو څنګه لګوئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی سئ چې په خپل موبایل کې هر اپلیکیشن ته ځان ته کوډ ولګوئ. نو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. دوستانو تر ویډیو شروع کولو مخکې چیرې تاسو ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او د اخر کې مې له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ او که چیرې تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی مهرباني سره وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. دوستانو دې لپاره به تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې او په اول کمنټس کې درکړې ده. له هغه څخه تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ. کله چې دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن له هغې څخه ډاونلوډ کړئ چوز د ټایپ اف یور لاک دلته دوستان تاسو د خپل لاک ټایپ ورښولی سئ. ګور دوستانو پین کوډ 4 ډیجیټ اگر کم پین کوډ 6 ډیجیټ او د اگر کم پیټرن که چیرې تاسو غواړئ چې څلور عدده کوډ ورکړئ هغه دلته تاسو ورکولی سئ. که چیرې تاسو غواړئ چې شپږ عدده کوډ ورکړئ هغه بیا دلته تاسو ورکولی سئ. که چیرې تاسو غواړئ چې پیټرن کوډ ورکړئ هغه بیا دلته تاسو ورکولی سئ. نو دوستانو که مې هر یو خوښ شو تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ. زه راځم په پیټرن باندې کلیک کوم او د اگر کوم تاسو هر کوډ ورکوئ صرف به دوستانو تاسو هغه کوډ 2 وارې ورکړئ. سیم هغه کوډ به دوستانو تاسو 2 وارې ورکړئ او کوم ایډز ته رالو هغه ایډز به تاسو په خپل موبایل کې کلوز کړئ. کله چې موږ دوستانو تاسو هغه ایډز په خپل موبایل کې کلوز کړئ په آل اپس کې دوستانو ټوټل اپلیکیشنان دلته دی تاسو ته درشي. ستاسو موبایل کې څو اپلیکیشنان وي هغه ټوټل دلته دی تاسو ته درشي. په لاکډ اپس کې دوستانو کم اپلیکیشنان چې تاسو لاک کړئ هغه بیا دلته دوستانو دلته دی تاسو ته راړوي. اوس زه غواړم چې کروم ته کوډ ولګوم پلی سټور ته کوډ ولګوم فیسبوک ته کوډ ولګوم او مسنجر ته کوډ ولګوم. صرف به دوستانو تاسو په لاک بټن باندې کلیک وکړئ او 2 پرمیشنان له تاسو څخه غواړي صرف به دوستانو هغه 2 پرمیشنان تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ. کله چې موږ دوستانو هغه دواړه پرمیشنان تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ دوستانو دلته به تاسو سیټینګ ته راسئ او اپس لاکر باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ او دلته به دوستانو دغه تاسو الاو کړئ. دغه که به دوستانو بیرته تاسو په بیک باندې ووځئ. کله چې موږ دوستانو تاسو په بیک باندې ووځئ په دا دویم اپشن باندې به دوستانو تاسو کلیک وکړئ او دوستانو دغه به هم تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ. ګور دوستانو اپس لاکر شو دغه به هم دوستانو تاسو په خپل موبایل کې الاو کړئ او بیرته به دوستانو تاسو په بیک باندې ووځئ. ګور دوستانو کروم ته کوډ ولګوئ. ګور دوستانو که زه لاک اپس ته راسم دلته خالي کروم ده. که چیرې بیرته زه آل اپس ته راسم اوس زه غواړم چې پلی سټور ته هم کوډ ولګوم دلته به دوستانو دغه تاسو لاک کړئ هغه به دلته دوستانو دلته په لاکډ اپس کې راسي. دغه کوم دوستانو فیسبوک سو او مسنجر سو. نو ګور دوستانو دغه څلور اپلیکیشنان ته اوس ما په خپل موبایل کې کوډ ولګوئ. دغه کوم دوستانو اوس که چیرې زه پلی سټور ته راسم وغواړم چې په خپل موبایل کې پلی سټور خلاص کړم هغه به له ما څخه کوډ غواړي. که چیرې دوستانو زه غلط کوډ ورکړم هغه نه خلاصیږي. که زه هر څو وارې غلط کوډ ورکړم هغه نه خلاصیږي او که چیرې کوم کوډ چې ما ورکړی وي چې زه هغه ورکړم هغه به دوستانو ما ته خلاص سي. نو دوستانو اوس تاسو ډېر په اسانه طریقه سره کولی سئ چې په خپل موبایل کې هر اپلیکیشن ته ځان ته کوډ ولګوئ. نو دوستانو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده. اوس دوستانو تاسو په خپل موبایل کې هر اپلیکیشن ته ځان ته کوډ لګولی سئ او خپله ډیټا له خپلو ملګرو څخه پټولی سئ. دوستانو که مې ویډیو خوښ سوي وي ویډیو خامخا سره لایک کړئ د خپلو دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د درکم ته نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو ملاوي په نورو ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.